سلامونه خوږو لیدونکو، تمه ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د فن نه ډکه قیصه لرم، تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې عمر مختار چې کله خپل کور ته راورسېده نو پوه شو چې بیبي یعنې میرمن یې وفات شوې ده. ډېر خفه شو او سخت ډېر یې وژړل، ان تر دې چې د قمندانان حیران شول. لږ وخت وروسته یو قمندان ترې وپوښتل چې څه په ډېرو سختو حالاتو او صحنو کې تاسو نه دي ژړلي او نن دې د خپلې بیبي پر مرګ دومره ډېر وژړل، دا څه خبره ده؟ عمر مختار ورته په غمژن حالت وویل چې زه به کله هم کور ته ننوتلم نو زما بیبي به د خیمې پیس کې دومره زیات پورته کړی و چې زه به سیخ سیده خیمې ته ننوتلم. یوه ورځ یې له لرې ځایه راته اشاره وکړه او ویې ویل چې مهرباني وکړه مه ننوځه. زه هم تم شوم. دا چې کله راورسېده بیا یې د خیمې پیس کې د پخوا په شان پورته کړ او زه خیمې ته ننوتم. ما یوه ورځ د خپلې بیبي نه تپوس وکړ چې ته ولې دومره زیار باسې کله چې زه خیمې ته ننوځم؟ نو بیبي مې راته وویل چې محترمه، زه نه غواړم چې ستا سر دې بغیر له الله جل جلاله پرته بل چا ته ټیټ شي، ځکه زه د خیمې پیس کې دومره پورته کوم چې ته بغیر د سر له ټیټېدو ننوځې. عمر مختار وویل نن می بیبي نه وه، ما سر ټیټ کړ بیا خیمې ته ننوتم. نو د داسې غیرتمنې بیبي پر مرګ په کار ده چې وژاړم.